الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. د پښتونخوا صوبې د زمشو ضلعو د منځنۍ پښتونخوا د پښتونخوا وطن په ډېر تاریخي خاوره او سیمه د ننګیالو د مېړنو وطن د مومندو په دې خاوره باندې راغونډ شو پښتنو عزیزانو او دې درنې او پرتمینې غونډې ته راغلي زموږ ډېر درانه مشران صوبایي او مرکزي مشران عزیزانو دا نننۍ غونډه په دې تاریخي خاوره هغه تاریخي خاوره چې د ایمل خان مومن خاوره پاتې شوې ده د نواب امین خان خاوره پاتې شوې ده د ملک سعادت خان او ملک مورچخیل خاوره پاتې شوې ده د ترنګزو باباجي خاوره پاتې شوې ده او د فخر هند فخر ایشیا رئیس الاحرار رحمت الله علیه باچا خان بابا خاوره پاتې شوې ده په دغه خاوره باندې راغونډ شو عزیزانو پښتنو ډېره مننه کوو ستاسو دا نننۍ غونډه بیا به هم داسې غونډې کوو انشاءالله په دې خاوره باندې هغه ستر پیاوړی شخصیت چې کله د هغه د مرګ اعلان وشولو نو د نړۍ د دې درې ریاستونو پرچمونه او قومي بیرغونه په هغې باندې ټیټ شو ولوېدله نن موږ هغه شخصیت ته موږ هغه یادګاري او لوړ شخصیت ته د عقیدت پیرزونې په دې بنیاد وړاندې کوو چې په دې قوم کې د بیدارۍ غږ کړی و په دې پښتنو کې د بیدارۍ غږ کړی و په دې پښتنو کې د سیاست او د مزاحمت نوی تصور وړاندې کړی و عزیزانو په دې وخت کې ټولې نړۍ ته د باچا خان بابا د افکار او د نظریې د عدم تشدد په ساینسي اصولو باندې د ولاړ فکر ضرورت دی دې ریاست ته هم نن د باچا خان بابا د فکر ضرورت دی موږ دا ګڼو دا ډېر برملا وایو چې ریاست پاکستان بغیر د باچا خان بابا د افکارو د خپلولو نه ناکام ریاست دی د قانون په حقوقو قابض ریاست دی د دې حل دا دی د دې ریاست د کامیابۍ حل دا دی چې د باچا خان بابا هغه فکر چې په مارچ 1940 کې د کراچۍ په نېشنل اسمبلۍ کې ورته ویلي وو چې نه قرارېدی د هند خاوره تاریخي خاوره ماته کړله راځئ دا هم د اوس منو مزل درڅه کول غواړو غریبو نسلونه دي په دې خاوره راځئ چې حقوق وله ورکړو په سیاست باندې پوه کړو اقتصادي او تجارتي پرمختګ راولو په عزیزانو کله چې باچا خان بابا د خپلې خاورې ته راځي نو د ریاست پاکستان جواب د باچا خان بابا دغه دریځ ته دا چې په جولای 1948 کې باچا خان بابا په سلګونو خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتي صاحب قاضي عطاالله خان عبدالولي خان د شپږ کاله لپاره زندانونو ته واچول شو او هلته دغه ټول پنجاب د زندانونو نه راووتل چې امیر محمد خان هوتي او قاضي عطاالله خان په شان اتلان په مرګونو رنځونو باندې په زندان کې را جوړو عزیزانو موږ دا منو په 14 اکتوبر 1955 کې ون یونټ دوی د دې لپاره جوړ کړلو چې بنګال او بلوچان او پښتانه محکوم قومونه دی لاندې وساتي هغه تسلسل را روان دی مارشالاګانې لګېدلې دي نن هم په دې ریاست کې جمهوریت نشته دی نن هم په دې ریاست کې سیول سوپریمیسي نشته دی نن هم په دې ریاست کې پارلمان د منځه راوړی دی موږ دا غږ کوو دا خاوره د قامونو ده په دې خاوره قامونه اوسېږي پښتانه زرګونو کلونه تاریخ لري په دې خاوره باندې په خپلو وسایلو حق غواړو په مومند ډیم باندې د مومندو حق دی د بل چا حق نه منو په دې خاوره په ورسک ډیم باندې د مومندو حق دی د ګوسرۍ لاره دې کولاو کړی شي ناوپاس دې کولاو کړی شي او ریاست دې جنګي اقتصاد ورغونکي د دې خاورې نه عزیزانو زه خپله خبره په دې شعرونو باندې راغونډومه په دې کې درد وړاندې کوو د دې قام خان زمان کاکړ ملګری زمونږ وایي نه شرمېږو موږ د خپله باچاخانه نه شرمېږو موږ د خپله باچاخانه په پاسپورټ چې ورځو مو تر مزاره ډېره مننه ډېر
ها